زمون زیبا وطن زمون زیبا وطن زما افغانستان زما افغانستان د ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ هیله ده چې ټول به راتګ روغ جوړ او د روژې دا مبارکه میاشت به در باندې په خیر او خوښۍ تېرېږي. عبدالله الکوزی یم. نن درته د مزار شریف ښار څخه په یوې ځانګړې خپرونه کې کوربه یم. زو ښار کې له خلکو سره غږیږو چې دغه د روژې مبارکه میاشت په دوی څنګه تېرېږي، کاروبارونه یې څنګه دي. دغه ټول به راسره په دې خپرونه کې واورئ. له موږ سره مله پاتې شئ. مینه در سره لرو ټکي له ښکلا وطن ای داریانا وطن ای زموږ زیبا. لیدونکو په مزار شریف ښار کې نن له عینک پلورونکو سره غږېږم چې دوی باندې روژه څنګه تېرېږي، کاروبار یې څنګه ده، دا به له دوی واورو. دلته مې تر څنګ یو ځوان ولاړ ده. ځوانه لومړی که ځان را وپېژنې. السلام علیکم محترمه. عرفان الله یم، د کونړ نه راغلی یو. دلته عینک خرڅوو. نوم دې څه شی و؟ عرفان الله یم. عرفان الله خانه د کونړ یې؟ هو د کونړ یم. له دومره لرې ځای نه دلته مزار ته راغلی؟ بس همدغسې ورته ووایه راغلی یو دلته بس یو څه غریبي خبره ده که نه چې چېرته دې روزي که نه؟ چېرته بس قسمت او روزي شی هم هلته رسوي. بلکل. کاروبار دې څنګه ده؟ اوس خو پسرلی ده، فکر کوم چې خلک په پسرلي کې دغه عینک کې ډېر استفاده کوي. د کاروبار وضعیت مو څنګه ده؟ کاروبار شکر دی ښه دی، خو دغه وخت دا وخت یو ذره اقتصاد د دې خلکو خراب دی. بیا هم یو ذره کارونه باندې به دغه ته نه دغه کارونه نه دي ټول عموما همدغسې دی، خو شکر پکار دی. انسان باید دې نشته خو د دې موسم ده که نه، پسرلی ده، پسرلي کې خلک ډېر اخلي. نو څه نظر لرئ چې په راتلونکي دا موسم پورې اړه هم نه لري، په هر وخت خرڅېږي. په ژمي کې هم کېږي، په تابستان کې هم کېږي، په زمستان کې هم کېږي، په دواړو کې کېږي. او شکر دی ښه دی، بس کېږي ګزاره کېږي، بس نه خدای مهربانه دی. بلکل. روژې سره څنګه یې؟ ښې بس شکر دی. نیولې دې ده؟ هو شکر دی، موږ مسلمانان یو. سږکال خو ګرمي دومره نشته ده، نظر به نورو کالو ته ښه وي. هو دې پینډ ډېر ښه موسم دی، ډېر ښه. دې نه مخکې یو واورې هم وشو، بارانونه وشو، د هغې سره هم ډېر موسمونه یخ شو. دغه ګرده وګوره اوس هم بس واورې پرتې دي په دې غرونو سره. تا ویلې که نه چې له کونړ نه یې څومره وخت بعد کور ته ځې؟ یاره چار وخت هم زړه وشي ځو، بس کله که 2 میاشتې شي، که 5 میاشتې شي، یو کال شي، که هر څومره شي. مقصد چې کله هم زړه را دغه شي بس بیا څه ځو، څه مشکل نشته. خپله وظیفه هم ده، خپل دغه هم ده، بس خبره نشته. دغه د هېواد شمال کې دغه وچې میوې ډېرې وي. کونړ ته له دې ځای نه کومه میوه ځان سره وړئ یا اختر کې خو ځئ؟ یا هخوا ته میوې ډېرې پیدا کېږي. نورستان نومېږي، د کونړ سره وصل ولایت دی بل نورستان نومېږي. دغه وچې میوې خو دغه بیخي توت شول او انجیر شول او دا رقمي شیان ډېر پیدا کېږي هلته. له دې ځایه څه وړئ؟ د دې ځای هم سره وړو، بس چې هم خوښ راشي، بادام پیستی مثلا دا شیان مین یو شی بل شی وړو سره ځان سره. د کونړ او د مزار د هوا په اړه که ووایې چې د کوم ځای هوا ډېره خوندوره ده؟ یا ښه ده، دواړه ښه دي، دواړه هم خوړلي، بد پې نه شو ویلی. کونړ هم ښه دی، مزار هم ښه دی. روژه د هېوادوالو ته څه پیغام لري؟ یاره هېوادوالو ته همدغه پیغام لرو چې روژه د مبارکه میاشت ده، باید خپل لمونځونه اودسونه او روژې بس ډېر حفاظت چې خرابې ترې نه شي. ډېره مننه. مینه در سره لرو ټکي له ښکلا وطن ګران افغانستان شولې اوس د په رښتیا وطن. لیدونکو بیا هم په مزار ښار کې له یوه عینک پلورونکي سره ولاړ یم. له ده سره غږېږو. ځوانه که لومړی ځان را وپېژنې. نوم اکرام الله دی، د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ. نو ماشاءالله دغه خلک دغه کار چې څوک په مزار ښار کې کوي ټول د ختیځ زون دي. کاروبار دې څنګه دی؟ کاروبار الحمدلله شکر دی ښه ده. ډېر ښه. روژې سره څنګه یې؟ روژې سره ښه یو شکر دی، ګزاره نیولې ده؟ هو الحمدلله مسلمانان نیولې وې نه نیسو. دا شکر ده. کاروبار مو روژه کې ښه ده که بغیر له روژې؟ بس کاروبار بیا نو روژه کې هم ښه ده، ګزاره کوي، خو زموږ سیزن چې ده اصلي وخت چې دی هغه نو وړی ده، ژمي کې عمره مزه نه یو شکر ده ښه ده. وړی هم راغی، نوی کال هم دا کارونه به مو انشاءالله بیخي ښه سي. انشاءالله ګزاره به وکړي. تر اوسه خو هغه عمره مزه هم نشته دی ځکه ورځې یخې دي لږ ذره. انشاءالله دې نه پس نو ګرمي کېږي بیا کارونه ښه شي. د کار کې د خوشحاله یې؟ الحمدلله الله نه به ډېر خوشحاله یم، ولې چې هغه د ژوند یوه ګزاره ده او روانه ده.
خارج ته بل ځای ته مو زړه نه ښه کېږي شکر د همدلته خدای راکوي که څه لیکي یو نیم سل همدلته پیدا کوو خورو د شپې له خوا نه چېرته اوسېږئ اتاق لرو دلته د مسافرۍ کې روژه څنګه پیشنامې ته جګېدل اسانه دي والا اسانه خو نه نو بیا یو پیشنامې هم شي او بله مسافري مې ټول نو ځواني هم ده بیا هغومره خوب هم لږ زره سخت نو هغومره اسانه نه ده خو بیا هم جګېږو شکر د تره نه راسره د مشرانو شته هغه مو جګوي د افغانستان د ملي تلویزیون کامره ستاسو خدمت کې د هیوادوالو ته څه پیغام لرئ هیوادوالو ته مې دغه پیغام ده چې روژې مبارکه میاشت ده باید ټول پکې عبادتونه وکړي د الله پاک حمد او ذکر وکړي او الله له فضل کارونو دې وخت سوشل میډیا له ډېر وخت ورنه کړي ښه خبره به دا د الله په عبادت باندې تېره کړي تلاوت وکړي روژې په سمه توګه سرته ورسوي یوازې روژه دا نه ده چې بس د خوراک او څښاک نه د انسان منع شي روژه هغه روژه د نیک عملونه پکې باید وشي ناروا کارونه نه پکې ځان منع شي فلمونه هغه ډېر مقصد لا او لا هغه وخت چې وخت به ضایع کېږي هغې ته باید وخت ورنه کړل شي او نور موږ انشاءالله ځوانان چې کوم دی خاص کر ځوانانو ته مې همدا پیغام دی په خپل وطن پاتې شي خپل وطن آباد کړي او خارج ته زړه ښه نه کړي په دغې وختونو کې ځکه لارې هم خرابې دي او په خپل وطن کې څوک سل ګټي که زر ګټي باید په خپل وطن یې وګټي په خپل وطن یې وکړي ډېره مننه لیدونکو بیا هم له یوه ځوان سره ولاړ یم ګوري چې د کونړ لکه د لغمان ده ځوانه نوم دی نوم مې جنت ګل دی جنت ګل خان کوم ځای د کونړ یم د کونړ یې ډېر ښه کاروبار دی څنګه ده ښه دی شکر دی ګزاره کېږي بس ښه ده شکر ده روژه یا بوزه روژه ده نیولې ده او نن څویمه روژه ده نن څلورمه روژه ده څو روژې دې په نهاره نیولي په نهاره مې نه دي نیولي تر اوسه که نه او پیشنامې کې جګېږي او جګېږو مسافرۍ کې سخته نه ده بس بیا هم نه کېږي نو مسافري خدا خو سخته خدا خو کور کور وي او کور کور وي نو بس څنګه یې کاروبار سره دی ښه دی بس شکر دی ګزاره کېږي خوشحاله یې او خوشحاله په دې روژه کې زړه کې دې نه راګرځي چې کاش په کور وای عادي مورکۍ را باندې غږ کړی وای ډېر زیات خو بس پیشنامي کې ډېر سخت جګېدل سخت دي که نه د خپله ډوډۍ تیارول او دا ډېره ګرانه ده بلکل یقینا چې مسافري سخته ده دغه شیان تاسو له کوم ځای راوړئ دا موږ همدلته اخلو د دکانداران دي هغو نه یې راخلو له کوم ځای راځي د پاکستان نه هم راځي چین نه هم راځي ځوانان ډېر په سترګو کوي یا بوډاګان ټول یې په سترګو کوي که نه په دې ګرمۍ کې ځوانان هم په سترګو کوي او بوډاګان یې په سترګو کوي چې نظر یې کم شي نور یې داسې نه په سترګو کوي وخت معلوم ده کوم وخت کې خلک ډېر ګټه ترې اخلي و کله چې ګرمي شي بس بیا ګټه دې وخت کې خلک ډېره څه ګټه لري بس ګټه دا لري چې د لمر بیا د سترګې نه پرې ښیي لکه ما چې اوس اچولي لکه تا چې اوس اچولي دغه زما عینکې ته وګوره بدلې دي اصلي دي دا ښې دي صحیح دي په څو ارځي دا ارځي او 80 روپۍ ارځي ما ته ګرانې راکړي دي مقصد نو بس دا بازار دی نو ډېره مننه هیوادوالو ته څه پیغام لري بس هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې خپله غریبي کوي او خپل کاروبار کوي او بس خپل وطن خدمت کوي بس دا پیغام مې ډېره مننه ستا د استقلال بهار خوند کوي د ګلو هار هم کله چې بلبلان کړي د ازادۍ چغار ستا د بیا هم د مزار شریف ښار په یوې څنډه کې له یوه بل ځوان سره غږېږو دی هم عینکې پلوري ځوان نه لومړی د نوم راته ووایه د کوم ځای یې زه خو د کونړ اوسېدونکی یم او کور مې کونړ کې دی د مسافرۍ وخت تېروه دا عینکې خرڅوو دي راغلی سو مسافرۍ دلته تېروو نوم دی نوم مې شهزاده دی شهزاده خانه روژې سره څنګه یې روژه خو مړه ښه په سور کې نه خنشته او نه ګرمي شته ښایسته موسم دی ښایسته تېرېږي کونړ کې به دې وخت کې روژه ښه تېرېږي یا دلته مزار کې نو کونړ خو بیا دې نه هم زیات سرسبز دی هغه دې نه زیات یخ دلته خو بیا ښه تېرېږي ځکه چې خامخا همدلته مسافري دی په خپله باندې له سړی پخلی کوي دلته خو لا سخته کور کې خو بیا بیخي اسانه دلته خو بیا بیخي اسانه ده کور کلي کې خو شړومبې مستې ډېرې وي نور نعمتونه د خدای ښه پرېمانه وي دلته چې ماښام ځئ په روژه ماتي کې څه خورئ دغه چرګ غوښه وړو او دا ماسته دلته پیدا کېږي مړه شی هر شی د پیسو د هر شی پیدا کېږي یوازې کور کې دلته شوملې پیدا کېږي ماسته پیدا کېږي هر شی پیدا کېږي چې څوک چا څه پیسې ولري او دغه کې ده روژه کلي کې ښه وي یا دلته مسافرۍ کې روژه کلي کې ښه وي خو کلي کې ښه وي که نه خو بیا دومره فرق لري نه روژه کلي کې ځکه ښه چې بل څوک یې تیار کړي مخکې له دلته خو په خپله مسافرۍ کې په خپله به تیار یې پیشنامي کې جګېدل څنګه پیشنامي کې چې جګېدل باید داسې دی لکه سړی چې
دا تخیږي بالکل سخته وي. راځو ستا کاروبار ته. دغه عینکې له کوم ځای راوړئ؟ دا خو موږ ملګري د هغې پینډۍ نه راوړي، پاکستان نه راوړي او موږ یې په خپله باندې چې نږدې دي د هغو نه رالو. ټول د پاکستان مال دی د نورو هېوادونو؟ نه ټول چین دی، ټول چین مال دی، پاکستان مال دی، دغه پکې نشته. قیمتونه یې څنګه دي؟ قیمتونه مختلف دي، څه په یو بیا باندې څه په بله، ټول یو بیا نه ده، لارې وي خپله ځان ته بیا دی. مثلا قیمت عینکې څومره نرخ لري او ارزانه؟ 500 نه پکې بره نشته دی، 500 نه، 0 نه دغه قیمتونه دي. نور 500 والا هم پکې شته دی، 100 والا هم پکې شته، رقم خلک د څه لپاره دغه کاروي دغه عینکې اکثره د کومو موخو لپاره؟ دا پیدا دغه پیدا ده چې لمر دپاره صحیح دي او نور هم هلکه خاورې ماورې د سترګو دغه کېږي، هغه خلک سټایلونو لپاره هم په سترګو کوي. تا خو نه دي په سترګو کړي ولې؟ زه په سترګو کوم، خو ستا سره مرکه کوله که په سترګو کوله مې، زه د لمر دپاره زه په خپله هم سترګو کوم. کاروبارونه مو څنګه دي؟ ښه دی، شکر دی، بس وخت دی ښه په څو یعنې هغه کوم وخت چې ته پې مصرفوي ارزي پې باندې وخت مسافرۍ کې پې باندې دلته شپې ورځې تېروې دغه پې ارزي چې ته دلته دا کاروبار کوې؟ ښه ته خوشحاله یاست؟ دا شکر ده چې خوشحاله یې. هېوادوالو ته څه پیغام لرې؟ د ملي تلویزیون کامره ستاسو خدمت کې ده. هېوادوالو ته زما دا پیغام دی چې بس هر سړی د الله تعالی په کور باندې ثواب وکړي، که هغه بهر خارج ملک کې، که بهر ځای کې، کونړ نه دلته راشي، هغه هم دا خپل ملک یو مسافري ده که نه. او دغه پیغام دی چې یاره خپل روژه ده، عبادتونه وکړي او نیک اعمال وکړي. دا پیدا زموږ د دنیا نه زموږ نه پاتې ده چې د نیک اعمالو ډېر پابندي وساتي. تر ډېره مننه. خدای دې همیشه لري دا ښکلې فضا وطن، مینه در سره لرو ټکي له ښکلا وطن. ای داریانا وطن، ای زموږ زیبا وطن، مینه در. لیدونکو بیا هم له یوه ځوان سره ولاړ یم. ځوانه نوم دی؟ ثناء الحق. ثناء الحق د کونړ که د لغمان؟ کونړ. دی هم د کونړ اوسېدونکی دی. څنګه یې ښه؟ والا شکر خیراتي ورته څنګه په خپله شکر ده. کاروبار مو څنګه ده؟ کاروبار شکر دی، ښه دی، ګزاره کوي رورکه. روژه یا بوزه؟ روژه یم. شکر ده. څنګه تېرېږي مسافرۍ کې؟ مسافرۍ کې والا ورځې ښه په سور تېرېږي او روژه هم د روژه هم ښه ده، بس موسم هم ښه دی، یخ دی، ګزاره کوي. نن څویمه روژه ده؟ نن څلورمه ده شاید. څلورمه ده شاید. په نهاره دې کومې ونیولې پیشنمې کې؟ په نهاره خو مې اولنۍ روژه مې نیولې چې په سفر کې وم. اولنۍ مې په نهاره باندې ونیوله، په نهاره نه وه خو زه بس ډوډۍ مې وخوړه، که سفر ډوډۍ وه دومره مزې نه وه. دومره سختې نه دي؟ هو دا دومره سختې نه دي، ښې اسانې دي. دلته دغه عینکې څو ډول عینکې لري؟ والا عینکې خو هر رقم شته، زیاتې دي، 20-25 رقمه شته. ځوانان ډېر په سترګو کوي یا بوډاګان؟ نه، ځوانان یې زیات استفاده کوي. له کوم ځای راوړئ دغه عینکې؟ عینکې خو زه چې دی د پاکستان نه راوړو او دلته کې زموږ یو ملګری دی، هغې موږ ته خاص راوړي، خو زیات پسې اوس لارې بندې موږ په خپله نشو تللی، او بل ملګری هم دی، هغې موږ ته راوړي. په افغانستان کې نه جوړېږي؟ نه، افغانستان کې خو نه جوړېږي، او ساعت په کابل کې جوړ شوی، خو دومره خوندورې نه وي، مزه یې نه وه. دا چې یو ځوان او په هېواد کې د کار شروع کړی، خپل هېواد کې کار کوي، څومره خوشحاله یې؟ والا ښه زیات خوشحاله یم، 100% خوشحاله یم چې خپل هېواد مې دی، بل ځای ته مسافر کېږم نه، او که مشکل هم پېښ شي بس خپل وطن دی، بس ځان رسومه کور ته. اختر کې کور ته ځې؟ اختر خو والا چې د مسافرۍ ته راوتم، زیات اختر مې د مزار کې تېری کړی، او شاید دا اختر هم مزار کې تېر کړم. دا بیا کورنۍ پسې خفه کېږي نه؟ کورنۍ پسې خو والا نه خفه کېږم، اول دفعه مې ده چې مزار ته مسافر شوی وم او زیات اختر مې هم تېره کړې، دې ته هم بس د اختر ته رالم، یو خو سیزون و او بل د هلته کور کې نوره ګزاره نه کېده، نو بس کور کې چې ناست یم مشکلات زیات دي. بالکل. دا چې له دومره لرې نه راغلی دلته دغه د خلکو رویه څنګه ده دلته له تاسو سره یا له نورو خلکو سره؟ خلک یې خوش اخلاقه دي نه دي؟ والا د مزار خلک خو ډېر اخلاقي خلک دی او ښه خلک دی، او موږ سره خصوصا ښه دي، بس د هغه شناخت هم اوس پیدا کړی وخت هم زیاته شو، 2-2.5 کاله مو شو مزار کې. ډېره ښه. هېوادوالو ته څه پیغام لري؟ والا هېوادوالو ته خو دا پیغام لرم چې په خپل وطن کې کار روزګار پیدا کړي، نورو ملکونو ته سفر ونه کړي، لاړ نه شي تللی چې لارې هم سختې دي، مشکلات هم زیات دي، او بله دا چې ته یو وړوکی غوندې روزګار باید پیدا کړي، خو چې په خپل وطن کې پیدا کړي. ډېره مننه. مینه در سره لرو ډکې له ښکلا وطن.
سوچ لرو لځان سرا سیال دې کړو جهان سرا انشاءالله چې جوړو تا په وخت زمان سرا. لیدونکو بیا هم د مزار شریف ښار په یوې څنډه کې له یوه عینک پلورونکي سره ولاړ یو کاکا سره غږیږو چې دی څنګه خپل کاروبار کې خوشحاله دی که نه. کاکا که نوم دې راته راواخلې؟ ګرانه وروره نوم مې ستانهګل دی د کونړ ولایت یم د مرورې ولسوالۍ یم. ستانهګل کاکا هم د کونړ ده. کاروبار څنګه دی کاکا؟ کاروبار ښه دی شکر دی وروره ګزاره کېږي بس خپل ژوند دی تېروي پکې. دا شکر ده. ودې ویلې د کونړ یم حتما دلته مسافر یې روژې سره څنګه یې؟ روژه ښه ده شکر دی بس ګزاره روانه ده نو بس روژه ده سخته ده بیا هم نو حتما اولادونه به لرې روژه دلته مسافرۍ کې خوند کوي هلته چې د اولادونو تر څنګ وي؟ د اولادونو تر څنګ خوند کوي مسافرۍ ژوند خو دا خبره د عذابونو نه یوه ټوټه رابېله شوې ده. بلکل هلته په کور کلي کې بیا ښې شومړې مستي د خدای نعمتونه سړی ترې برخمن وي. دلته مسافرۍ کې څنګه روژه ماتی مو څنګه وي؟ شکر دی ښه دی ګزاره کېږي خو هغه غوندې بیا چېرته وي. بلکل کلی کلی وي. راځو ستا کاروبار ته چې دغه عینکې په کوم وخت کې خلک ډېرې اخلي؟ دا اوړي کې ور ډېرې اخلي جمعې زمونږ مزه نه وي بیا اوړی ښه ګزاره کېږي بیا. کومې ګټې لري دغه عینکې؟ عینکه د لمر دپاره ګټه لري بس د موټرسایکل والا راځي د ماشو دپاره خاورې دپاره دغه حفاظت دپاره بس دغه دپاره خلک اخلي او ښه دی استعمال یې ډېر دی. کوم خلک ډېرې عینکې کاروي؟ ځوانان سپین ګیري؟ ځوانان یې ډېر کاروي. زه چې ګورم تا نه دي ایښې لمر هم ډېر تېز ده ما د لمر لپاره عینکې ایښې تا نه دي ایښې ولې؟ ما د بچپن نه بیخي په سترګو نه دي ایښې بچپن نه مې ورسره نه لګېږي نه مې ایښې دي په سترګو. ډېره ښه ده. دلته په اطاق کې نور ملګري به هم در سره وي؟ شته دی را سره یو 5-6 نفر را سره دي. ځوانان دي یا سپین ګیري؟ ځوانان دي یو داسې زما کل نه لږ دغه دی نور کشران دي زما نه خو ټول مې وراره ورېرونه او خوریونه دي. پیشنمي کې تا غویږي یا نه؟ زمونږ دغه ټولنه کې اکثره سپین ګیري تر ډېره ویښ وي او پیشنمي ته خلک جیږي. تاسو څنګه تاسو دا کار کوئ یا نور؟ وروره موږ خپله کله جګ شو کله راپسې د کور نه زنګ ووهل شي پام شئ. ځکه دلته تاسو د ورځې کار کوئ ستړي به یاستئ حتما جګېدل لږ سخت وي. هیوادوالو ته څه پیغام لري؟ روژه ده او مبارکه روژه ده. هیوادوالو ته بس وروره نور به څه پیغام ولرو الله دې روغ لري او الله دې خوشحاله لري هر ځای چې مسافر یي په کور کې الله دې بس خوشحاله لري سره زمونږ دې الله په کور ثواب وکړي چې ډېره مجبوري هم نه وي او دغه هم نه وي دغه موږ په دې سپینه ږیره دا اوس هغه ښاروالۍ راپره کړي دلته هم تخته په شا کړي او دغه کړي مې ډېر مجبورۍ نه که نه چې مجبوري مې نه وی ورځم قلار په کور کې کېناستم دلته مې څه کول. ډېره مننه. خیر اوسې خوشحاله اوسې لیدونکو نه مننه. جهان سره انشاءالله چې جوړو تا په وخت زمان سره انشاءالله چې جوړو تا په وخت زمان سره ستا غمجن ماشوم به هم راشي په خندا وطن. بیا هم په مزار شریف ښار کې په یوه څنډه کې له یوه عینک پلورونکي سره یا چشمو پلورونکو سره ولاړ یم. له ده سره غږېږو چې دی څنګه روژې سره څنګه ده او کاروبار یې څنګه ده. ځوانه که لومړی ځان راوپېژنې؟ زما نوم زهیر علي دی د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او پیران په مزار کې دی مسافرۍ زندګي تېروم. ته هم له کونړ نه یې؟ او زه د کونړ یم. که راته ووایې چې روژه څنګه تېرېږي؟ الحمدلله بس دا د مسلمانانو دپاره یو عظیمه میاشت دی باید سړی د مسافرۍ او د ښې مزدورۍ دپاره یا بزي دپاره ځینې د الله پاک د مسلمانانو دپاره داسې یوه میاشت رالېږل ده چې په دې کې دی د دین دغه مزدوري وکړي تلاوت پکې زیات وکیندي منځونه زیات وکیندي او خپل خوله خپل سترګې هر څه په ارامه وساتیندي د ګناهونو نه چپ. که راته ووایې چې کاروبار دې څنګه ده؟ الحمدلله کېږي ګزاره کېږي. په دغه عینکو کې څو ډول عینکې لري؟ په دغه عینکو کې تقریبا 20-25 پورې عینکې شته دي. تر ټولو قیمت یې په څو ورکوئ او تر ټولو ارزانه یې په څو ورکوئ؟ تر ټولو ارزانه د 500 نه ښکته نه تر قیمت نه دی د 1.5 روپۍ پورې شته. او ماشاءالله تر 1.5 پورې. دا خلک اخلي بیا؟ اخلي ځکه هغه پیدا کوي انسان ته بې پیدې نه دي د پیدې دپاره اخلي. روژه کې مو کار ښه ده د عینکو که بوزه کې؟ یاره روژه کې خو به ښه شین دی خو د 10 نه وروسته د 10 پورې به لږ ماندی که نه؟ خوشحاله یې له خپل کاره؟ الحمدلله ډېر شکر وباسو. کور ته څومره وخت بعد دی؟
کور ته نو انشاءالله که د خدای طرفه خیر وند عید قربان له به راشو که عید قربان هم تېر شو نو بیا به د خیر حسن دی هغه قوس ته به نږدې د اختر کې نه ځئ د اختر کې مسافر دی له دې ځای نه چې هلته ځئ که نه خپلو بچو ته خپلو کورنیو ته له مزار نه څه وړئ د مزار نه ښه کرمیچونه وړون دي هم د دې عینکو نه یو دانه وړون دي بل چې ښه کالي په میوه کې څه وړئ په میوه کې خو د دې ځګن کې نه موږ زیات خربوزه وړو وړي موسم کې د هندوانې دغه شی نه زیات وړو وچ میوه کې هم نه د خوبانۍ دي خسته وړو هلته زیاته نه پیدا کېږي دغه رنګې وړون دي یو ځل د مرخڼۍ ته موږ بیا هغه وړون دي د کونړ ښه خلک دي که د مزار یاره دواړه ښه خلک دي نه یو به وایي یاره ښه دي دا پارسیوانان زبان خلک چې دي دا ښه دي که نه بلکل زموږ د هېواد په شمال کې د ریژیب ورونه یو با فرهنګ خلک دي دلته دوی ته هم وضعیت معلوم ده او موږ ته هم په وروستیو کې هېوادوالو ته ستا پیغام اورو په وروستیو کې مې ټول هېوادوالو ته دا پیغام دی اول زه ځان او بیا د نورو پلورونکو دنده چې روژه ده یا زموږ ملک غریب دی هر څوک چې درځین دی خیر په داسې مناسب ګټه ترې وکړي چې نه هغه خراب شي نه ځان خراب کړي بل د خپل مانځه او د خپل تلاوت او ښو ته بللو کې او د بدو نه منې کول وکړي او الله دې په دې ملک کې سوله او امن راولي امین ډېره مننه تاسو په مزار شریف ښار کې د عینک پلورونکو خبرې واورېدې دوی ویلې چې اکثر د کونړ او د ننګرهار خلکو کاروبار نه خوښ و ویلې چې مسافري موار دي چې دلته پرې مزدوري کوو او په خپل هیواد کې راته د کار زمینه مساعده شوې او یوه مړې حلاله روزي خپلو کورونو ته وړي همدارنګه د عینکو د ګټو په اړه یې ویلې چې لمر سترګې خرابوي بادونه او همدارنګه خلک چې په بایسکل او موټرسایکل ځي د سترګو د حفاظت او د ساتنې لپاره عینک یې ډېرې ګټورې وبللې نو دا وه زموږ د نن ورځې ځانګړې خپرونه د کمرې برخه کې له حجاز جلالي څخه ډېره مننه له تاسو هم مننه چې موږ مو وزغملو او خپرونه مو راسره تر پایه وکتله تر بیا چې موږ ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسو په بخونکي او مهربان رب سپارو ښه وخت بختوره روژه الله مو مل شه